شاپور زدران لفتام یا چپلاس تیز توپ اچونکی و د دولت زدران جوړه به حمید حسن به ورسره په هغه لومړیو وختونو کې د درې وړو د افغانستان د فاست بالینګ هغه تشه په ډیره ښه توګه ډکه کړې وه. په هغه لومړیو وختونو کې چې دوی به کله بالینګ ته راغلل د مقابل ټیم لوبغاړي به ډېر وارخطا ول او شاپور زدران بیا چې په کوم سټایل باندې بالینګ کوو د دغه دنګه ځواني او په ضمن کې د جګ قد دا ټول شیان چې وو دا په هغه لومړیو وختونو کې د افغانستان له ډېرو هغه مشهور او نامتو لوبغاړو څخه وو. اکثره به چې د افغانستان لوبې د نورو هیوادونو سره وینو په بلبورډونو باندې به د شاپور زدران عکس خامخا لګېده ځکه د یو ډېره جذاب او ښکلې څېره لرله، اوږده ویښتان یې لرله او بالکل د افغانستان یو ډېر ښه ښکلی تصویر د ده په موجودیت کې وړاندې کېده او دی به یو له ډېرو کلیدي لوبغاړو څخه و چې مقابلې لوبډلې توپ وهونکي به ورڅخه په ویره کې ول. او تاسو وګورئ هغه زموږ د لومړي نسل کوم فاست بالران چې دي لکه حمید حسن، دولت زدران، دا شاپور زدران دی خدای وبخښي دی هغه سي بالران بیا موږ تاسو ګوره نن سبا پیدا هم نکړل ځکه هغوی ډېر په قوت سره په ډېرو سختیو په سختو شرایطو کې ځانونه هغه حد ته رسولي وو چې نن سبا هغه تشه موږ نشو ډکولی. تاسو وګورئ چې دوی به په ډېرو کمو امکاناتو باندې ډېره زیاته خواري کوله او د وطن سره د مینې یو عجیبه احساس دوی سره. تاسو وګورئ 2015 کې چې کله شاپور زدران یو څلوریزه وهي په نړیوال جام کې د سکاټلند په وړاندې او د افغانستان ته لوبه ګټي هغه شیبه کې تاسو دغه احساسات تاسو وګورئ چې د خپل ځان نشي کابو کولای په ځمکه باندې بیواره د غورځېږي دا د وطن سره د خپل ولس سره او د افغانستان د بریا لپاره دغه جذبې ولولې او د شور د خی چې د څومره مینه لرله او د څومره تګ او د بریاو لپاره د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره. نو په ټوله کې د شاپور زدران خدمات د لاسته راوړنې بالکل د نه هېرېدلو دي. بسیار تشکر.